روژي میاشت وښکارېده. رمضان کا چاند دیکھ گیا. The Ramazan moon has been sighted. یا the Ramadan moon has been sighted. درې مطلب دا دی چې د روژي میاشت وښکارېدله. رمضان کا چاند دیکھ گیا. که چېرته تاسو دلته د رمضان په ځای باندې عید ووایئ نو بیا د دې مطلب دا چې د اختر میاشت وښکارېده. عید کا چاند دیکھ گیا. The Eid moon has been sighted. د اختر میاشت وښکارېدله. پښمنی ته پاسه ناوخته کیږي. سحری کے لیے اٹھ جاؤ دیر ہو رہی ہے. Wake up for the سحور. It's getting late. Wake up for the سحور. درې مطلب دا دی چې پښمنی ته پاسېږه. سحری کے لیے اٹھ جاؤ. It's getting late. دیر ہو رہی ہے یا ناوخته کیږي. سحور سحور ویل کیږي پښمنی ته. په اردو کې ورته وایي سحري. و دې ته پری ډان میل هم وایي او دغه لفظ موږ انشاءالله لږ وروسته ډسکس کوو. ویک اپ د ویک اپ مطلب دی راپاڅېدل. تاسو چاته ووایئ ویک اپ مطلب یې دی چې راپاڅېږه یا جاګو. ګرانو کتونکو ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته د روژه ډېره مبارک وي. نن په دې ویډیو کې به انشاءالله موږ داسې الفاظ داسې جملې زده کوو چې د هغې په مدد سره به تاسو کولی شئ تاسو به د دې قابل شئ چې نورو خلکو سره د روژې په باره کې په انګلش کې خبرې وکړئ. خو دا خبره هم ځان سره په ذهن کې ونیسئ. په دغه ویډیو کې په دغه درس کې چې موږ کوم الفاظ کوم جملې زده کوو دا یوازې تاسو په روژه کې په کار نه راځي. مطلب په روژه کې هم د دې نه تاسو فایده اخیستلی شئ او هر ټایم د دې نه فایده اخیستلی شئ. دا ستاسو په روزمره خبرو اترو کې په ډیلی کنورسیشن کې ډېرې زیاتې ضروري دي. موږ یې هر ټایم استعمالوو. نو که چېرته تاسو غواړئ چې خپل سپوکن انګلش ډېر زیات بهتر کړئ بیا دا ویډیو تر اخره پورې خامخا وګورئ. په دې کې چې کوم الفاظ دي کوم جملې دي په هغې باندې عمل وکړئ ځان سره یې ولیکئ چې کله هم درنه هېرې نه شي ځکه چې دا ټول هغه وکیبلري دي چې دا ستاسو په روان انګلش کې ډېر زیات ضروري دي. اوس راځئ چې ویډیو سټارټ کړو. زموږ دریم نمبر جمله ده. نن روژه ډېره زیاته سخته وه. آج روزہ بہت سخت تھا. It was hard to fast today. It was hard to fast today. مطلب دا دی چې نن روژه ډېره زیاته سخته وه. ډېره تنده ورکې یا ډېره ولږه ورکې. په اردو کې ویل کېږي آج روزه بہت سخت تھا. یا که چېرته څوک داسې ویل غواړي نن روژه ډېره اسانه وه نه ورکې ولږه وه نه ورکې تنده وه. آج روزه بہت آسان تھا. The fast was very pleasant today. The fast was very pleasant today. نن روزہ ډیر آسانه وه. آج روزہ بہت آسان تھا. یرا زه پښمنی ته راپانسېدم. میں سحری کے لیے نہیں اٹھا. I did not wake up for the سحور. I did not wake up for the سحور. مطلب دا دی چې زه پښمنی ته راپانسېدم. میں سحری کے لیے نہیں جاگا. I was feeling sleepy. ما ته خوب راتو. I was feeling sleepy. مطلب دا دی چې ما ته خوب راتو. مجھے نیند آ رہی تھی. پښمنی زیاتره ملګرو دا پوښتنه هم کړې وه چې موږ ته دا ووایي چې پښمنی ته په انګلش کې څه ویل کېږي. نو پښمنی ته ویل کېږي پری ډان میل. پری ډان میل یعنی پښمنی یا سحري او دې ته سحور هم ویل کېږي. دواړه یو مطلب دی. د سحر مونځ. د سحر مونځ ته په انګلش کې ویل کېږي ډان پریئر یعنی فجر کی نماز. ډان پریئر د سحر مونځ په اردو کې ورته ویل کېږي فجر کی نماز. زمانه سحر مونځ قضا شو. ہمارے سحر مونځ کو. میں نے صبح کی نماز ادا نہیں کی. I did not offer dawn's prayer. I did not offer dawn's prayer. مطلب دا دی چې زمانه د سحر مونځ قضا شو. ہمارے سحر مونځ کو. میں نے صبح کی نماز ادا نہیں کی. زه نن ډېر ناوخته راپاڅېدم. I woke up late today. I woke up late today. مطلب دا دی چې نن زه ډېر ناوخته راپاڅېدم یا آج میں بہت دیر سے جاگا. آج میں بہت دیر سے جاگا یا نن زه ډېر ناوخته راپاڅېدم. ablution. ablution ویل کېږي اودس ته. په اردو کې ورته ویل کېږي وضو. make ablution اودس کول یا وضو کرنا. prayer rug. prayer rug وی جانماز ته. prayer rug یعنی جانماز تقریبا په اردو کې ورته هم جانماز ویل کېږي. جانماز چېرته دی؟ where is the prayer rug? where is the prayer rug یعنی جانماز چېرته دی؟
جانماز کہاں پر ہے؟ پروسٹریٹ ویل کېږي سجدې ته، سجده کرنا، پروسټریټ. ها اوس د دې ویډیو په اخره کې موږ دا زده کوو چې د سحر مونځ ته څه وایي، د ماسپخین مونځ ته څه وایي او داسې د ټولو مونځونو نومونه. نو د سحر مونځ ته تقریبا ما تاسو ته لږ مخکې ویل چې د سحر مونځ ته ویل کېږي ډان پریئر یعنی د سحر مونځ، فجر کی نماز. بیا د ماسپخین مونځ ته ویل کېږي نون پریئر. ظهر کی نماز په اردو کې ورته ویل کېږي ظهر کی نماز او په پښتو کې ورته ویل کېږي د ماسپخین مونځ. د مازیګر مونځ ته ویل کېږي ایوننګ پریئر. دلته دا خبره په یاد ساتئ، ایوننګ ویل کېږي ماښام ته ویل کېږي او مازیګر ته هم ویل کېږي. نو ایوننګ پریئر صرف د مازیګر مونځ ته ویل کېږي، د ماښام مونځ ته نه ویل کېږي. او په اردو کې د مازیګر مونځ ته ویل کېږي عصر کی نماز. بیا د ماښام مونځ ته ویل کېږي سنسیټ پریئر. او په اردو کې ورته ویل کېږي مغرب کی نماز. د ماسخوتن مونځ ته ویل کېږي نایټ پریئر. د ماسخوتن مونځ یا د شپې مونځ په اردو کې ورته ویل کېږي عشاء کی نماز. فرض مونځ ته ویل کېږي obligatory prayer یعنی فرض مونځ. زیاتره خلک داسې وایي obligatory prayer. دا تلفظ هم صحیح دی، غلط نه دی، خو ډیر صحیح تلفظ چې دی کوم دی obligatory prayer دی، obligatory نه دی. که چېرته غواړئ چې ډیر صحیح وایي بیا وایي obligatory. ऑप्शनल प्रेयर वल की नफल मुंज था। नफल नमाज को कहते हैं ऑप्शनल प्रेयर। तहज्जुद तवल की विजिल यानी तहज्जुद. زما پوره یقین دی چې نن دغه ویډیو به هم ستاسو ډیره خوښه شوې وي، ډیره فایده به هم ترې اخیستې وي، نوي الفاظ نوي جملې به هم زده کړې وي. که چېرته تاسو غواړئ چې په ډېر کم وخت کې روان انګلیش زده کړئ او ټول هغه الفاظ هغه جملې زده کړئ کوم چې ستاسو ډېرې په کار راځي په روزمره خبرو اترو کې، بیا زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ځکه چې هره ورځ موږ په خپل فیسبوک پیج باندې او په یوټیوب چینل باندې داسې الفاظ داسې جملې راوړو، داسې ویډیوګانې اپلوډ کوو کومې چې ستاسو ډېرې په کار راتللی شي او کومې چې ستاسو مدد کولی شي ټو ټیک یور انګلیش ټو د نیکسټ لیول. مطلب ستاسو انګلیش یو ډیر های لیول ته بوتللی شي. په اخر کې زه تاسو ټول ته یو ورکوټی معذرت کول غواړم، هغه دا چې نه ماته پښتو صحیح راځي نه ماته اردو صحیح راځي، خو زموږ ډیرو ملګرو دا غوښتنه کړې وه چې د پښتو سره دی موږ د اردو ټرانسلیشن هم وکړو. ما نن خپل پوره کوشش وکړو چې تاسو د اردو ټرانسلیشن هم وکړم. نو کیدای شي یا خامخا به زما نه په دې کې په پښتو کې به رانه غلطي شوي وي، په اردو کې به رانه غلطي شوي وي، د هغې زه ستاسو نه ډیره بخښنه غواړم. او باقي چې تاسو ته څه قسم مشکل راځي لکه څه کسانو په اول کې ویل چې موږ ته د پښتو ټرانسلیشن پکار دی، زموږ ویډیو کې د پښتو ټرانسلیشن بیخي نه و، موږ ورسره پښتو ټرانسلیشن راوستو. بیا څه ملګرو ویل چې د پښتو ټرانسلیشن سره د اردو ټرانسلیشن هم وي، نو اوس موږ د اردو ټرانسلیشن هم راوړو. که د دې نه بعد هم تاسو ته څه قسم مشکل وي یا تاسو غواړئ چې موږ په خپلو ویډیوګانو کې راولو نو تاسو بالکل موږ ته ویلی شي. دا ستاسو خپل چینل دی، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.